عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا هغه فرمایي وي نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځلو فرمایل دا حدیث یې فرمایو چې من احب لقاء الله احب الله لقاءه. کم انسان دا چې د الله ملاقات خوخی چې کله یو بندا د الله د ملاقات محبت دې د بزړه کې مینه د الله د ملاقات نو الله د ملاقات خوخی. د الله نبی دا جمله ویله دا حدیث یې وایو. نو عائشہ رضی الله عنها وتو فرمایل چې کلنا یکره الموت. الله پیغمبره مونږ ټول مرګ بد ګڼو. عائشہ رضی الله عنها وتو ویل غره سره د دینه چې دا د دې امت هغه زنانه چې قران دغه د عرش نه راغی د پاکوالی دلیلونه راغلي دي دا دونه پاک زنانه وا ام المؤمنین دا د الله په اولیاءو کې دا عائشہ صدیقہ وتویل کیږي. عائشہ صدیقہ رښتونی او پاکه هغه د الله نبی د فرمایلو چې د الله پیغمبر ته چې د سوي چې د الله ملاقات سوک خوخی نو الله داغه ملاقات خوخی نو د الله ملاقات چې کیږي خو په مرګ باندې کیږي کنه نو مونږ ټول مرګ بد ګڼو د الله پیغمبر دا څنګه چلې دا خډيره خطرناک خبره ده. مونږ ټول مرګ نه یریګو مرګ بد ګڼو او دا حقیقت ده. طبعا د انسان مزاج دا ده چې د مرګ ته غاړه نګدي مرګ ته ناراضي کیږي انسان. نو د الله نبی او تو فرمایل چې لیس ذالک. عائشہ خبره د سینې د څنګه چې ستا ذهن کې یو مرګ ده یو د الله ملاقات ده په دې دوه کې فرق ده. نو ته فرمایل چې اذا ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته نو فليس شيء احب اليه مما امامه فاحب لقاء الله. مؤمن لچوي کله د مرګ ټیم راشي کله چې د امري نو بدقه ټیم کې بشر برضوان الله دل د الله د رضا زیره ورکړي شي ستانه الله راضي دي ستانه الله خوشاله دي تا د الله بندگی کړي دا الله دې راضي کړي دي. بشر برضوان الله وکرامته او د الله تر طرف نه چې دی مؤمن ته کوم عزتونه ملاويږي دا غي بشارت ته ملاوي شي چې ستاره پر دادي نو فلیس شیء احب الیه مما امامه. د الله نبی فرمایي د دمخه ته چې صحیح کنا کم سچ د دمخه ته ریمانه جنتونه او نعمتونه او د الله رضامندیانه د دین او تبل اس چیز محبوب نه ټیک د خزه پاتې شو بچی پاتې شو دنیا ملګری دوستان پاتې شو خو چې کله دته دا بشارتونه اورول شي نو بس د صرف په دقه چیز باندې نظری بل اس چیز د محبوب نه دقه کې د مینه په دقه کې د ډیر خوایشي چې دا ماته ملاو شي نو په احب لقاء الله په دقه ټیم کې د الله د ملاقات محبت د بزړه کې پیدا شي. ابه او فرمایل وان الکافر کافر انسان اذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته کله چې د مرګ حاضر شي ملائک راشي نو دل زیره په سبا نه ورکړي بعذاب الله د الله په عذاب باندې وعقوبته او په سزاګانو باندې د زیره ملاوي چې ته د الله نه منکر وي د قیامت نه منکر وي د حساب کتاب نه منکر وي نو ستاره بار عذابونه دي او سزاګانې دي دا د زیره وورول شي چې ته مخ کې زی ته د الله د عذاب سره مخامخ کېږي د رب العالمین د سزاګانو سره مخامخ کېږي. نو د الله نبی فرمایي فلیس شیء اکره الیه مما امامه د ډیر زیات بد وګڼي چې دا زکم طرف روانه ما د الله عذابونو روانه ما د الله رب العالمین سزاګانو طرف روانه ما نو د زړه کې انتهایی نفرت پیدا شي کراهت پیدا شي چې څنګه به دې طرف ته زما د الله عذابونو لا وکره لقاء الله او په دقه ټیم کې د الله ملاقات بد وګڼي چې نه مې د خوښ د الله ملاقات د الله سره د ملاقات و نشي خو چې د عذابونو سره مخامخ نشما نو په کره الله لقاءه الله د ملاقات بد وګڼي. په دې حدیث کې زمای عزتمندو د مؤمن د بار ډېر لوی بشارت ده چې کله مؤمن وفات کیږي مري نو دل په دې ټیم کې زیر راځي ګوره او دل بشر برضوان الله وکرامته دل د الله رب العالمین پر رضامندۍ باندې زیره ملاويږي په دغه ټیم کې او د الله تر طرف نه چې کوم عزتونه دي او کوم نعمتونه دي په ټول باندې ته زیره ملاوي شي او د ډېر خوشاله شي د دنه د خپل شاته خلک استیر شي دا کوم غم چې د تیر شي چې بچی مې او خزم او کورو کله او دوستان پاتې شو
دا خبره ده نه يرشي. نو د دې حدیث نن دا معلومیږي چې مؤمن سره د مرګ په ټیم کې رده د الله رب العالمین سره ملاقات کیږي. او بلدار چې د مؤمن روح چې ده دا برخیږي، لکه رسته حدیث زه وایم دا بر جمع کیږي. دو دفتر دي زما عزت مند، یو ته علیین وای، یو ته سجین وای. دو دفتر الله جوړی کړی دي. یو علیین دی بر و مسمان سره دی، یو سجین دی لاندې زمکه کې دی، لاندې و مزمکه کې دی. په دې علیین کې د مؤمنانو ارواح جمع کیږي. د مؤمن چې کله وفات شي د روح چې کله جمع کړي شي، ملائکه وی سی برا یو اسمان بل اسمان بل اسمان خيري اسمان کې الته سجده ولګي. دا غینه بعد بیا الله رب العالمین امر وکي چې دا زمره دې بنده دا روح ویسه او په علیین کې د نور مؤمنان هغه مؤمنان چې کوم بخله شوی دي دا غوي سره د روح جمع کوي. دا غینه بعد بیا د تر جنت هغه د جنت کې سریږي را سریږي د یو مرغه په شکل کې. او دویم دفتر زما عزت مند هغه سجین دی، سجین لاندې دی. دا هغه چا لپاره جوړ شوی دی چې چا روح بر لاړ نشي. کم سړی چې په سوال او جواب کې ناکام شي، کافر او منافق انسان، نو د دې انسانانو لپاره الله رب العالمین لاندې پراته دي چې هغه باندې عذابونه پیش کیږي. جهنم وته خودل کیږي او دغه ګرمي هواګانې په دوی باندې راځي. دا خلکو دفتر